السلام علیکم عبدالفتاح همدرد یم. تاسو ګورئ ټیکنیکل همدرد یوټیوب چینل. غواړم په دې ویډیو کې تاسو ته دا وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ له انټرنیټ څخه مفتې پیسې وګټئ، یعنې انلاین سروي سرته ورسوئ او پیسې وګټئ. راځو لومړی په موبایل کې پلی سټور کې اپلیکیشن ډاونلوډوو. اپلیکیشن د دې پریمایس په نامه باندې پریمایس دا ما مخکې له مخکې ډاونلوډ کړی ده، زه یې اوپن کوم. کله چې م اپلیکیشن اوپن کوم د لومړي ځل لپاره د انګلیسي ژبه یې انګلیسي وي. د اپلیکیشن که تواره سروي سرته رسوي هغه په انګلیسي، نو داسې په ژبه د اپلیکیشن ژبه خپل ژبې ته تبدیله کړي، رابسي سټینګ ته. سټینګ کې به اباوټ لانګویج ته راسي. لانګویج کې به دلته خپله ژبه انتخاب کړي، هره ژبه چې ستاسو ده. زه پښتو انتخابوم. یوه یادونه کوم د دې اکاونټ جوړېدا ډېره اسانه ده. اکاونټ جوړول یې ډېر اسانه ده، فقط چې تاسو اپ ډاونلوډ کو، کنټینیو ویت ایمیل به کړئ او ایمیل ادرس به ورکړئ، اکاونټ به جوړ شي. که کوم مشکل ولو په کمنټ کې ولیکئ. اوس راځو سروي څنګه سرته ورسوو. مارکیټ په کلیک کوئ. مارکیټ دې کلیک کوو، په دې سروي کې هغه سروي درته راځي چې سرته رسوي. اوس ګوره اوبو او روغتیا ساتنه په دې نامه باندې سروي ده. سروي کلیک کوو. اوس پیل کړئ. دا فورم سره خلاص شو. اوس ګورئ ته وایي تېره میاشت کومه کټګوري ستاسو د کورنۍ د څښاک اوبو اصلي سرچینه په ښه توګه بیانوي، کومې اوبه منحې ولې. اوس مثال د ټولنې د اوبو نل ورته انتخابوم. یو سوال جواب ورکړئ. هر سوال ځواب په تېره میاشت کې تاسو به څنګه د خپلې کورنۍ د څښاک اوبو لومړنۍ سرچینه عمومي خوندیتوب درجه بندي کړئ. خوندي دا سوالو ته بیا ځوابونه وایئ. په تېره یوه میاشت کې تاسو یا ستاسو کورنۍ کې کوم بل څوک د څښاک اوبو لومړنۍ سرچینې خوندیتوب لپاره هڅه کړې؟ لپاره څه کړي؟ هو څه یې کړي دي، مثال فلټر کړي دي، جوړ کړي دي. دغه سوالونو ته به یې ځوابونه وایئ او مخته به ځئ پسې. کله چې دې ځای ته ورسېدو تسلیم ګوره کلیک کړی ده. تسلیم چې د کلیک کړو درته وایي وایه ډاډه یاست چې یو ځل چې یې تسلیم کړئ بیا نه شئ کولی خپل ځوابونه بدل کړئ. او ډاډه یې اوکې. دغه سروې سرته ورسېده. اوس موږ غواړو چې چېرته سرته رسېدلې ده. رابسې زما کارونه اپشن به کلیک کړئ. زما کارونه اپشن کې چې وکتل یو ریفریش به ورکړو. دا ده اوبو او روغتیا ساتنه په نامه سروې وله. نن د جولای 28 تر کتنې لاندې ده، یعنې یو شوارو ده تر کتنې لاندې، وروسته به یا منل کېږي یا به رد کېږي. ګوره دا به کته چې ده منل سوې ده 2.15 افغانۍ. دا کته 2.15 منل سوې، 2.15 افغانۍ منل سوې. هغه پیسې معلومې دي. کته راځو ګورو ستاسو کې ګرځنده سیګنال یا جي پي ایس اعتبار 10 افغانۍ. ګوره غیر یو چې منل سوي هغو پیسې به چېرته راځي؟ تا اکاونټ ته به راځي. اکاونټ دلته تادیه ده. تادیه کلیک کړئ. زه اوس موجودي 14.2 افغانۍ لرم. دغه تر 180 پورې یا تر 150 پورې موږ نشو کولی چې وباسو. ګوره پیسې ویستل باندې کلیک کوو. د کوم طریقه یې واسي موبایل ټاپ اپ دلته ګوره تادیات میتود شتون لري. لږ طریقه نغدي پیسې باید 380 وي. اوس ګوره میتود کوم میتود د کولی دا پیسې ځینې وباسي. د تادیې میتود اضافه کړئ. ګوره ایم پیسه اکاونټ جوړ کړئ. بانک ځینې لګولی شي. موبایل ټاپ اپ موبایل ار سیم کارت یې لګولی شي. غواړئ د ښه لارې موبایل ته لېږلو ده او کوین بیک ډیجیټلي پیسو ته اړولی شي. موبایل ټاپ اپ چې کلیک کړو دلته هغه شماره ورکړه. شماره چې ورکړله نور تسلیم کړئ. تا چې هغې شمارې ته لیږي لکه ما چې اوس دلته ځینې لېږلي دي. راځو ګورو یې. د پیسو ویستلو تاریخچه لاندې وګوره. 315 افغانۍ ما ځینې لېږلي دي، په درخواست شوي دي په 28 د جولای په 10 بجې و 3 دقیقې مخکې له غرمې. دا بشپړ شو ولېږه. چې اوس راځم زه ګورم تلیفون چې ما په څو بجې ما ته رسېدلی دي. درې 315 افغانۍ موافقانه اضافه شولې او دغه یې مالیه ګرځولې ده په دې تاریخ باندې او پاته شوې ده په دغه تاریخ باندې. ګوره 28 د جولای یعنې 28 د اوومې 2021 په 10 بجې و 10 دقیقې په 10 بجې و 3 دقیقې موږ درخواست کړې وې. په 10 بجې و 10 دقیقې مو تلیفون ته ورسېدلې. هماغه اندازه پیسې دا یې ثبوت ته دې پیسو د ایستلو. نو کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې یې پرېږدئ. زه په خدمت کې یم. د اکاونټ جوړولو لپاره کومه سختي نه لري. لاندې فقط وینې ګوره لومړنی نوم او تخلص او ایمیل ورکول کېږي او له ایمیل څخه په اخر کې تایید هم کوي. که مو ویډیو خوښه شوې وي
چینل درته سبسکرایب کړئ یا ویډیو لایک کړئ تر څو له نورو همدغسې ګټورو ویډیوګانو څخه خبر شئ. ښه وختونه ښې چارې